د فلم په شروع کې موږ یو هلک ګورو چې هغه ډېر زیات وتر او پریشانه وي، خپل ورور لټوي او یو کلب ته راشي. دلته کې ټول خلک ډېر زیات په مزې کې وي. دلته کې څوک دې ته ووایي ستا ورور بره کمرې ته ختلی و. کله چې دغه هلک بره کمرې ته راشي او هغه دروازه ماتوي، نو د دې ورور ډېر زیات په بوره حالات کې ناست وي. دغه هلک د خپل پلار په اړه کې ډېر زیات عجیبه خبرې کوي، ولې چې دغه هلک پلار څو کاله مخکې وفات شوی و. خو دا هلک خپل ورور لاندې چت ته راولي، خو دلته کې هغه هلک راپاڅي او خپل ورور په خېټه کې چاړه ومنډي او هغې نه پس ته خپل دماغو کې ومنډي او ځان هم مړ کړي. بل سیند کې موږ ته 12 کلنه یو جنۍ ښیي چې د هغې نوم میا وي. له میا مور مړه شوې وي او هغه اوس خپلو رشته دارانو سره ژوند تېروي. دلته کې موږ له میا پلار هم ښایو چې هغه اوس خبرې کوي، خو دلته نه پته لګېږي چې د دواړو ترمنځ دغه تعلقات څه ښه نه دي. خو بیا دې جنۍ ته یو موبایل باندې رنګ راځي. یو هلک دې ته کال کړی وي چې زه په فوټبال باندې ناست یم او زما خور به راشي او ما پسې به دلته نه لاړ شي او ما به بوځي. دې هلکو ته رنګ کړی وي چې ته ما پسې راشه او خو دې لپاره ما خپل کور کې پرېږده. بیا دغه جنۍ په خپل ګاډي کې راشي او دا هلک هلته کې ناست وي او په خپل ګاډي کې کښېني او کور ته یې بوځي. خو په لاره کې دې دواړه ډېرې زیاته مستي او ګانې وایي. خو د روډ په منځ کې یو کینګرو راغلی وي او په سړک باندې ځان اوده کړي. دې دواړه ورته خپل ګاډی ودروي او غواړي چې دغه کینګرو ته نږدې راشي او د دې مدد وکړي. دې نه غوښتو چې په دغه کینګرو باندې خپل ګاډی وخیجي او دا مړ کړي. بیا دوی دا کینګرو دلته کې پرېږدي او خپل ګاډی سټارټ کړي او مخکې لاړ شي. بیا دغه هلک خپل کور ته راولي او هلته کې خوشي کړي. دلته کې موږ له میا یو ملګری جیټ ګورو چې هغې سره به جنګ شي او دغه هلک پهله دې سره ملګری و. خیر میا په دغه خبرو باندې اوس بالکل هم غوږ نه ګري او بیا دا میا او دغه هلک په خپلو کې مستی او خندا چالو کړي. جیټ بیا په خپل موبایل کې میا ته یو ویډیو ښیي کوم ځای کې چې یو جنۍ اوده وي او له هغې غټې غټې سترګې وي او داسې معلومیږي چې یو شیطان یو آتما په دغه جنۍ باندې حمله کړې وي او دا یې په خپلې قبضه کې اخیستی وي. دلته کې له میا یو ملګری راشي او دا ټول خلک د دې ملګري کور ته ځي او هلته کې به پالټي کوي. خو د دې ملګري دوی ته ووایي چې نن شپې به موږ یو گیم کوو او د دې گیم نوم وي ټاک ټو می. میا رضا شي چې دغه گیم کې به حصه اخلي او بیا میا په یو کرسۍ باندې کښېني او له هغې لاسونه وتړي. له میا یو ملګري دې مخامخ یو شمع کېږدي او هغه بل نه کړي او بل ملګری راشي او د دې مخامخ یو لاس وي چې بوت په شانته وي هغه ورته کښېږدي. د میا ملګري ته ووایي چې ته به دغه بوت والا لاس سره لاس میلاوې او دې لاس ته به ووایي چې ټاک ټو می. هغې نه پس دغه ټول خلک لایټونه مړه کوي او بیا میا دغه لاس سره لاس میلاووي. اچانک د مخامخ یو بوډا سړی ناست وي چې دی وګوري. میا چې کله دا سړی وګوري هغه ډېر زیاته ویرېږي او بیا دا خپل لاس په منډه دې لاس نه پرېږدي. خو له ملګرو په وینا باندې دا یو ځل بیا دا گیم مخکې سټارټ کړي او دغه لاس سره لاس میلاو کړي او ورته ووایي چې آی لیټ یو ان، یعنې زه تا خپل جسم کې دنده را پرېږدم. او په دغه گیم کې چې کوم غلط طاقت وي او بیا دغه بوت ته اجازه ورکوي چې ما کې راننوځه او دغه شانتي. میا خپل مخامخ له جیټ یو ورور وګوري چې هغې مخامخ ناست وي او دا ورته ووایي چې هغه ستا شاته را روان دی او ورته ووایي چې هغه بلا تا سره ډېر زیاته مینه کوي. په دغه حالات باندې دا هلک ډېر زیات ویرېږي او هغه خپلو ملګرو سره نږدې ناست وي او دا فکر کوي چې اخر څوک کېدای شي ما پسې شاته شوی وي. د میا سترګې تکې تورې شي او بیا دغه هلک ته ووایي چې زر تر زره دلته نه زر وتښتېږه. د دې ملګري دې لاس له هغه لاس نه جدا کړي او بیا هغه شمې هم مړې کړي او دغه شانتې میا واپس په خپل وش کې راشي. میا سره په دغه گیم کې څه شوي وي دا خو به تاسو ته مخکې په فلم کې ښیم، خو بل خوا ته هغه هلک ډېر زیات پریشانوي چې اخر میا ما ته څه خبره کړې وه. دا له خور کمرې ته ځي او هغې ته وایي چې تا سره وده کېږم، خو دا هم ورته انکار کوي چې خپلې کمرې ته لاړ شه او هلته کې وده شه. دا چې کله لانچ راشي نو هلته کې میا اوده وي او هغې دې کرش په وي دا لاړ شي او میا سره خوا کې اوده شي. رایلې خپله یوه خوب میا سره شریکي کوم چې دا بچپن نه خوب کې ویني. میا ورته وایي چې زه په خوب کې شیشې مخامخ ولاړه یم خو زما سایه ماته نه ښکارېږي او بیا میا ورته له هغه گیم باره کې هم وایي چې دغه گیم باره کې زه هغه ټایم کې داسې محسوس کېده چې زه په هوا کې الوزېږم. په دغه دوران کې رایلې خوب کې اوده شي او میا د دې لاسه هغه موبایل واخلي او سیټ ته یې کښېږدي او بیا له مینې نه د دې په یختو کې لاس وهل چالو کړي. خو دغه دوران کې موږ له میا لاس ګورو چې هغه له یو شیطان په شانتي بدل شوی وي او دلته کې موږ ته پته ولګي چې هغه شیطان یو ځل بیا میا کې موجود دی او هغه گیم نه پس دا شیطان اوس مسلسل په دې کې ایسار شوی دی. موږ بیا ګورو چې له گیم نه پس دغه ټول ملګري رایلي کره ایسار شوي وي. خو په دغه دوران کې جیټ مور راشي او ټولو هلکانو ته ووایي چې شراب او بل غلط کارونه لږ خوندکي ځان ایسار کوي او هغې نه پس هلته نه لاړ شي. هغې نه پس ته میا راځي او هغه ملګري نه تپوس کوي چې دغه لاس باره کې ماته کیسه وکړه. دغه هلک ورته ووایي چې ما له هغه دومره څه زیات پته نشته
او دومره ته معلومات شته چې دا د بلا لاس دی او له هغې د جسم نه یې کټ کړی دی او دلته یې راوړی دی او ته و چې دغه لاس یو عام لاس نه دی بلکې دا د شیطانانو د مشر یو انسان دی چې د هغې لاس دی دغه ټول ملګري یو ځای کېږي او دغه لاس سره لاس میلاووي او ورسره ګیم جارو کوي او بل خوا د دې ملګري یو بل نه ویډیوګانې هم کوي دغه ټول ملګري ډېر زیات انجوی کوي خو جیډ نه غواړي چې دغه ګیم یو پیره وکړي بل خوا ته رایلي راپاسي او ورته و چې زه هم دغه ګیم کومه جیډ ورته وایي چې دغه ګیم مه کوه او بیا هغې نه پس بهر ته لاړ شي خو میا دغه هلک ته ووایي چې ته دغه ګیم یو ځل ضرور وکړه میا اصل کې د شیطان په قبضه کې وه او څه هم چې دا وایي نو دا نه بلکې هغه شیطان ورته اجازت او حکم ورکوي او څنګه چې رایلي دغه ګیم چالو کړي او لاس سره لاس میلو کړي او ورته وایي چې آی لیټ یو ان نو له میا له مور هغه شیطاني جسم دی کې دننه راننوځي او بیا دغه ښځه میا سره خبرې چالو کوي خو په دغه دوران کې د دې ملګرو چې کوم ټایم دې ته ورکړی وي هغه دلته کې پوره شي خو دلته کې میا خپل له مور اتما محسوس کړی وي او هغې سره ډېرې زیاتې خبرې هم کړې وي بیا موږ ګورو هغه شیطان کوم چې رایلي سره مینه کوله هغه اوس د شیطانانو دنیا نه راغلی وي او په دې کې ننوتی وي کوم چې موږ د فلم په شروع کې کتلی وو چې میا دغه هلک ته دا خبره کوله خو رایلي اچانک خپل سر په زوره زوره په هغه میز باندې وخي او هغې نه پس ته هلته کې پولیس هم راشي او پولیس د رایلي باره کې دلته کې خبرونه تپوسونه کوي ولې چې د هغې حالت ډېر زیات خراب شوی و او هغه یې هسپتال ته بوتلی و د شپې په وخت کې چې میا کله خپل کور ته راځي نو له هغې پلار د یې سره کوي او د یې سره خبرو کولو کوشش کوي خو دا جنۍ یو ځل بیا خپل پلار سره خبرې نه کوي او چوپچاپ خپلې کمرې ته لاړ شي خو لږ ساعت پس دغه جنۍ هسپتال ته لاړه شي کوم ځای چې رایلي جمع شوې وي دې ته پته وه چې هسپتال ته زه لاړ شم دلته کې به د دې مور پلار هم راغلي وي او هغه به په دې غوسه وي ولې چې دې ته اجازت ورکړی و چې دغه ګیم وکړه او څنګه چې دا هسپتال ته لاړ شي بیا هم دغه شانتې وشي څنګه چې دې سوچ کړی و جیټ راشي او دې سره ډېر زیات په جنګ شي ورته وایي چې ستا څه کار و چې تا زما ورور ته د ګیم کولو اجازت ورکړو اوس وګوره له هغې حالت څومره خراب دی او دا ستا د وجې دا خبره چې میا واوري هغه ډېر زیاته خفه شي او بیا هلته نه لاړه شي دا بیا واپس خپل کور ته راشي او دلته کې د جیټ یو ملګری هم دې سره راغلی وي او دا ورته وایي چې نن شپه ما سره ایسار شه زه ډېر زیاته یېرېږم میا هلته کې په کټ کې ویده شي او موبایل کې خپل د مور او د دې ویډیوګانې ګوري خو په دغه دوران کې د دې سترګه ولګي او دا خوب کې ویده شي دا په خپل خوب کې مور ګوري کله چې هغه مړه شوې وه او کله چې دا خوب نه بهر راپاڅېږي نو دا خپل لاسونه وګوري چې له هغې کې نوکان نه وي او دغه نوکانونه ډېر زیاته وینه روزي خو دا هم یو خوب و او دا دغه خوب نه یو ځل بیا راپاڅي او دې ته هلته کې په کمره کې داسې محسوس شي په کمره کې نور څوک هم شته او کله چې هغه جیټ ملګری دا راپاڅي نو دې ته پته ولګي چې په دغه کمره کې یو شیطان راغلی دی دلته کې دا یو شیطان ویني چې د جیټ ملګري پویمانې لګیا وي او هغه چوپي په دغه حرکت کې میا ډېره زیاته ویریږي دا چغې وخي او د جیټ ملګري ته وایي چې پاڅېږه یوه بلا راغلې ده او ستا نخ به خوري خو کله چې دغه هلک د خوب نه بیداره شي نو دا مخامخ ځان ته وګوري چې بل څوک نه بلکې هغه میا وي او د دې خپېمانې لګیا وي بل خواته کې په هسپتال کې کله چې د جیټ مور او دا په باتروم کې دا خلک لمبوي نو دا هلک راپاسي او په جیټ په لاس باندې چک ولګوي او په زوره زوره وخندي یو ځل بیا خپل سر په دیوال باندې په زوره زوره وخي بل خواته هغه شیطان میا ته دغه احساس ورولي چې ته یو ځل بیا جادوګري راشه او د دا شیطان اډر هم ورکوي چې د لاړ شه او خپل هغه ملګری په مصیبت نه وکاږه او هغه مړ کړه بل خواته موږ هغه هلک هم ګورو کوم چې د فلم په شروعات کې موږ کتلی و چې دې رور خپل ځان او دا هلک یې وښلی و دغه هلک هم د ټولو ملګرو ته یوه کیسه کوي چې هغه لا شیطاني لاس دی او څوک هم چې دغه لاس سره لاس میلاو کړي نو هغه خپل ځان ته کار وګوري او له میا چې څومره ملګري هم وي هغه ټول ویریږي او د بس نه بار کوزي کې او واپس خپل کورونو ته ځي بل خواته موږ جیټ ګورو چې هغه یو ځل بیا هغه هسپتال ته راشي او دې ټول داسې فکر کوي چې په دغه ګیم کې موږ نه څه ضرور پاتې شوي دي او دې ته احساس وشي چې کله هلک دغه ګیم کولو نو هغې خپل زور را باندې سر وخلو خو دوی نه هغه مومبتۍ اوس هم ژوندۍ پاتې شوې ده او دې داسې فکر کوي چې هغه شیطان اوس اصل دنیا ته راغلی دی میا هغه لاس راوړي یو ځل بیا د رایلي په لاس کې لاس ورکړي خو اوس هېڅ هم ونه شي او میا داسې فکر کوي چې دغه هلک خبرې نه کوي نو داسې معلومېږي چې دا هلک اوس دلته کې مړ شوی دی او هغې نه پس دغه لاس راخلي او هغې سره لاس میلاوي او یوه خبره کوي چې ټوک ټو مې رایلي یعنې زه دغه هلک سره خبرې کول غواړم خو اچانکه د دې جنۍ په مخامخ یو وړه ماشومه کښېني او هغه ورته یو خبر وکړي چې آی لیټ یو ان او دغه شانتې میا د شیطانانو په دنیا کې ور داخله شي په دغه دنیا کې میا وګوري چې رایلي شیطانان پرې راتاووي او هغه هلک ډېر زیات په زړه کې وي او ډېر زیاته ویرېږي یو ځل بیا خپلې دنیا ته واپس راشي دلته کې موږ ګورو چې هغه خپل کور ته راغلی وي او خپل پلار سره مخامخ ناسته وي دا دې ته د مور خط پړاووي او هغې کې ورته لیکلي وي چې زما خوږه خاونده او زما لورې نن ما لپاره ډېر زیات اهم ورځ ده او نن زه ډېر زیاته خوشحاله یم
او ته چې زه امید کوم چې تاسو دواړه هم ډېر زیات ښه یو اوس زه په مصیبت یعنې په درد کې بالکل هم نه یم دا خبره چې مینه واوري نو په ژړا شي او خپل پلار ته په غاړه ورشي او د لرې نه مینه له مور اتما هلته کې ولاړه وي او د دې مور بار بار دې ته یوه خبره کوي چې مینه ستا پلار تعالی دروغ وایي او هغه بالکل هم رښتیا نه وایي او اچانکه د دې د پلار په شکل کې څوک په دې معنی یوه غټه حمله وکړي دلته کې کینچي راولي او له خپل پلار په مړی کې ومنډي دې ته اوس پته نه وي چې دې خپل پلار قتل کړو او دا د دې صرف یو وهم و چې دې مخامخ یو شیطان دی مینه ټلیفون اوچت کړي او خپل ملګري جیټ ته ټلیفون وکړي ورته ووایي چې زه اوس ډېر زیات په مصیبت کې مبتلا شوم او خدای لپاره زر زما کور ته راشه جیټ دغه شانتې خپل ور په هسپتال کې پرېږدي او هغه له مینه کور ته را روانه شي خو لکه مینه موږ ګورو چې د هسپتال په پارکینګ کې ناسته وي او دلته کې دغه شیطان اوس د دې جسم نه بالکل هم بهر نه وي وتلی او دا له مینه یو چال و چې دې خور دلته نه وکاږي او دا راشي هسپتال کې او رایلي سره خبرې وکړي او بیا رایلي په یو ویلچیر کې کښېني او هسپتال نه یې بهر ته بوځي بل سین کې موږ جیټ ګورو چې د مینه کور بهر راغلی وي او په ګاډي کې ناست وي او بار بار دې ټلیفون کې خو کله چې دا ټلیفون وچلي نو دا له ګاډي نه بهر ته روځي او هغې کور ته لاړه شي دلته کې دا له مینه پلار ګورو چې هغه ډېر زیات زخمي وي او د وینو کاکړ پروت وي جیټ ته هر څه پته ولګي او دا بیا خپلې مور ته ټلیفون کوي چې په منډه هسپتال ته لاړه شه دوی بیا هلته کې خپل زوی رایلي وګوري چې مینه چېرته کې په ویلچیر کې کېنولې وي او روان کړی وي او مینه دلته کې دا فکر کوي چې ما ته پکار دی چې دغه هلک مړ کړم او که نه څنګه چې دې د کینګرو په باره کې سوچ کړی و چې فلم په شروع کې موږ لیدلی و چې دې غوښتو چې دغه کینګرو مړ کړي او که نه د مینه د مور په شکل کې موږ هغه شیطان ګورو چې هغه بار بار دې ته وایي چې دغه هلک دلته کې ختم او مړ یې کړه مینه دلته کې دغه هلک په ځای خپل ځان په دغه سړک باندې ولړه کړي خو جیټ دلته کې راغلی وي او دا رابچ کړي کوم ځای کې چې دا په هسپتال کې د زخمي په حالت کې وي او دا د شیشې مخامخ ولاړه وي دلته یو ځل بیا خپل عکس په شیشه کې نه ښکارېږي او دلته کې راپرېږدی شي او بیا ووشه شي او دې چې کوم خوب په بچپن کې کتلی و هغه اوس رښتیا شو او دا له بلاګانو په دنیا کې اوس کېره شوې ده او هغه ځینه دا بالکل هم نشي راوتی دا هلته کې ځي یو ټیبل له پاسه مومبتۍ بلوي او هلته یو لاس وي دا چې کله هغه لاس سره لاس ملاوي نو دا دلته کې یو هلک وګوري چې مخامخ ناست وي دغه هلک یوه خبره وکړي چې آی لټ یو ان دلته کې خو موږ ته پته ولګي چې مینه هغه هلک بچولو لپاره خپله سړک ته یې ورټنګلی وي او هغه لاس اوس د چا په لاس کې وي هغه دې ته هم پته نه وي او دغه شانتې دغه فلم کهاني دلته کې ختمه شي